برنامه تحول، من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم. نشست دوحه توهم وحشتناک ذهنی به مردم افغانستان، آنچه که ایدال صلح بود، رسیدن به ثبات، و آنچه که شدت جنگ در جبهات جنگ و کشتار افراد غیر نظامی در افغانستان. سرنوشت دوحه به کجا میره؟ نهایتا این توهم چقدر میتونه یک بازتاب خیلی منفی از آینده سیاه و تاریک بر جنگ مبهم و گنگ افغانستان ایجاد کنه و نهایتا این بنبست آیا راه حل های شکننده داره که از طریق جریان های سوم چی در سطح درون چی در بعد منطقه و بین الملل بشکنه و موقف ایالات متحده آمریکا در قبال حل این بنبست چی خواهد بود؟ ادامه وضعیت گنگ و نهایتا شدت گرفتن جنگ و گسترش دامنه جنگ، یا حداقل گام‌هایی برای پیشرفت حداقل نسبی که بتواند تضمین کننده بیرون رفت از وضعیت موجود باشه. در این وسط برخی از جریان‌های سیاسی ناراض از اقدامات حکومت در پروسه صلح سفرهای متعدد داشتن به کشورها و نظریات متعدد در قبال وضعیت مطرح کردن. آقای گلبدین حکمتیار به اسلام آباد رفت و با مقامات بلند رتبه پاکستان دیدار کرد. آقای عطا محمد نور موافق جریان با هند رفت و آقای مارشال دوستم به هند رفت و پرسش های خیلی زیاده از بابت این سفرها در ذهنیت های عامه ایجاد شد. این سفرها ممد روند صلح هست یا یک چالش دیگه را میتونه در قبال صلح ایجاد بکنه و نهایتا نقش برتر به دستی که خواهد بود؟ کابل، دوحه، جریان های سوم یا در نهایت کلید حل مجموعه معماها در دست ایالات متحده آمریکا. مجموعه وارد بخوایم امشب بحث بکنیم. با ما جناب آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در بحث هستند. بسیار خوش آمدید شما را. سلامت. یک بازتاب سوشل میدیایی پیدا کرد. حرفای دیروز شما است جنگ هلمند که گفتین در اوج پاکستانی ها دخیل نبودن و اسناد خواستین و انتقاد خیلی زیاد هم شد از شما. به چی دلیل شما قدر مطمئن هستین که در اینجا پاکستانی ها نبودن و چرا حکومت افغانستان بخواه ادعای کنه که در جنگ هلمند پاکستانی ها دخیل بوده و به او اسناد پیش کردن نتونن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما مخالف جنگ، طرفدار جدی و صادق صلح. هرچی پروسه صلح را تضعیف کنه و مشکلات برش ایجاد کنه ما محکوم میکنیم. تشدید جنگ ها یک از این موارد است. در همه افغانستان خلاف انتظار مردم، خلاف توقع همه مردمی که تشنه صلح هستند. توأم با آغاز مذاکرات دوحه شاهد تشدید جنگ ها هستیم. ما را محکوم میکنیم. اصرار بری داشتیم که هر دو طرف باید حسن نیت خود ثابت کنه که خواهان خاتمه جنگند، نه تشدید جنگ. هر دو طرف باید ثابت کنن که نمیخواهند از طریق جنگ به اهداف و آرمانهای خود برسن. این جنگ برنده نداره، باید به این اعتراف کنن. ولی متاسفانه خلافی میبینیم که هر دو طرف جنگ را تشدید کرده. هلمند هم یکی از این موارد است. در سراسر افغانستان جنگ ها تشدید شده. میبینیم که لهجه هم تغییر کرده و تند و تیز شده برخلاف انتظار مردم، در حالی که در این فرصت که وارد مذاکرات شدن دو طرف، کابل و طالبان در دوحه با مذاکره نشستن، لازم بود که لهجه هم لهجه صلح باشه نه لهجه جنگ. میبینیم که یک طرف علیه طالبان تبلیغات خود را تشدید کرد. باز هم مسئله که گویا جنگ، در این جنگ کشورهای خارجی دست داره و طالبان حمایت میکنه و عملا در این جنگ درگیرن بدونی که دلایل و اسناد هم ارائه شد. ما در رابطه با جنگ هلمند گفتیم که ادعای کشته شدن 40 تن از پاکستانی ها در این جنگ به ثبوت ضرورت دارد. دولت تا هنوز نتوانسته که یک دلیل هم برای اثبات ادعای خود ارائه کنه.
باور کردنی نیست که یک پاکستانی با اسناد خود بیاید در جنگ شرکت کنه، با پاسپورت خود، با کارت شناخت خود و با اسنادی که ثابت میکنه پاکستانی. ضرورت هم به این نداره. چرا باید با این اسناد بیاید در جنگ شرکت کنه؟ و اگر احیانا واقع شده تعدادی از پاکستانی آمدن در جنگ شرکت کردن و کشته شدن، اجسادش رو به مردم نشان بدن، اسناد نشان بدن، اجساد نشان بدن، به پاکستان اعتراض کنن، به سفارتش، به دولتش که اینا پاکستانی هستند که با این اسناد دستگیر شدن و کشته شدن، یه هم اشخاص هم تسلیم کنن. امنیت ملی سندهای قبلی هم داشت در قبال ازی. فکر میکنین که حکومت چی هدف داشته باشه که اگر در جنگ هلمند پاکستانی ها نباشه و اینا بگوین پاکستانی ها هست؟ ایرا باید از دولت پرسید، از ریاست امنیت ملی پرسان کرد، از وزارت داخله باید. تفسیر شما چی است؟ عرض است که اینا میخوان که اصلا میخوان پروسه صلح را سابوتاژ کنن، در حالی که در این اواخر پاکستان تلاش کرده تا امید صلح باشه، از موازی و همکاری هایش هم امریکا را عزیز و هم دولت مردای افغانستان رضایت خود را نشان دادن. من باور دارم که اگر همکاری های پاکستان نبود، نه مذاکرات بین طالبان و امریکا ممکن و مقدور بود و نه هم توافق بر سر یک معاهده و امضاش و نه مذاکرات کابل و طالبان ممکن بود. پاکستان تا جایی که توانسته تلاش کرده تا ممد باشد در این پروسه. در سفر اخیری هم که من پاکستان داشتم، از مسئولین احساس کردم که اینا خواهان صلحند، ادامه جنگ را به ضرر خود میپندارن و گمان میکنن که منافعشان با صلح در افغانستان گره خورده، نه با ادامه جنگ. چقدر فکر میکنین پاکستانی ها علاقمند پایان بحران افغانستان باشن؟ اعتماد بالای از وجود داره با توجه به اینکه قبلا مداخلات خیلی گسترده جنگ‌آمیز در افغانستان داشتن؟ اصلا افغان‌ها باید خود تصمیم بگیرن، به هیچ کشور خارجی هم ربط ندن و منتظری نباشن که کشورهای خارجی برای اونا صلح بیارن و به جنگ خاتمه ببخشن. ما باید از همه کشورهای خارجی بدون استثنا به شمول پاکستان بخوایم که بر جنگ سرمایه گذاری نکنن، از یک طرف جنگ حمایت نکنن و افغان‌ها را بگذارن که مشکلات خود حل کنن و امید صلح باشن. احساس میکنم که فعلا در خارج دو محور به وجود آمدن، یکی محور واشنگتن، اسلام آباد و دوحه است و دیگر هم محور دهلی، تهران و کابل. یک طرف خواهان صلح، آمادگی برای صلح را هم نشان دادن، قدم‌های هم برداشتن. یکی از عوامل عمده جنگ هم در حال منتفی شدن است، حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان. امریکا توافق کرد، معاهده را با طالبان امضا کرد و تعهد سپرد که نیروهای خود از افغانستان خارج میکند در ظرف 14 ماه و یک قسمت اول نیروهای خودم خارج کرد که نشان میده اینا جدی اند در رابطه با صلح. مجبوریت ها اونا رو وادار کردن، یا مسائلیشان امیر ایجاب میکنه یا دانستن که دیگه از طریق جنگ نمیتونن به اهداف خود دست بیابن. به هر صورت عملا ثابت کردن که اینا خواهان صلح. پاکستان هم از موازیش، از عملکردهایش، از همکاری که در رابطه با صلح داشت تا با نشان میده که این محور در مجموع خواهان صلح است. در مقابلش محور دومی برای روند صلح در دوحه اعتراض هم داره، ملاحظات هم داره و مخالفت هم میکنه. متاسفانه که کابل در این محور است، در محور ادامه جنگ و مصر بر ادامه جنگ. اظهاراتش، اقداماتش همه نشان میده که اینا خواهان صلح نیستن بلکه صلح بیم دارن. چی ربط رویکردهای یا پالیسی امروز کابل با موقف تهران و دهلی داره هستید شما؟ ما گمان میکنیم که اینا هماهنگن. ارگ احساس میکنه که نیروهای امریکایی و ناتو افغانستان را ترک میگویه، اینا به یک پشتوانه دیگری ضرورت داره، خلا باید پر شود توسط کشور دیگری، با کمک های مالی هم ضرورت دارن، با مساعدت های نظامی هم نیازمندن،
باید یک حامی که هم مشکلات مالی کابل را حل کنه و هم مشکلات نظامیش ضرورت دارن و احساس میکنم که هند و ایران هم به اونا اطمینان داده که خلا را پر میکنه و اینا را در میدان تنها نمیگذارن و کمک میکنن. فکر میکنم که اشتباه بزرگی از سوی هند و ایران خواهد بود که تصور کنه قرینه‌های ارتباط شما میبینین که تصور کنه میتونه این خلا را پر کنه و این نظام میره که ناتو با همه و امکانات و تجهیزاتش نتوانست استوار نگه داره و بقایش تضمین کنه. اینا میتونن تضمین کنن. این برای هر دو کشور یک اشتباه خواهد بود. برای هند میگوییم که اشتباه گذشته تان تکرار نکنین. شما در جنگ آزادی علیه اشغال اتحاد شوروی هم از اشغال حمایت کردین و از حکومت‌های دست نشانده اتحاد شوروی حمایت کردین و همواره مخالف مجاهدین موضع گرفتین. این اشتباه رو دوباره تکرار نکنین. صلح به نفع همه، جنگ به زیان همه باید دست بدیم که چه چیز شما رو به این رسانده که هندی ها کمک میکنن به حکومت افغانستان برای تشدید جنگ؟ از اطلاعاتی که از درون حکومت داریم، از رده های بالای حکومت، اونا هم در جلسات خصوصی خود گفتن و هم در جلسات نیمه علنی خود هم اظهار داشتن که گویا هند با اونا وعده سپرده که سالانه $1 میلیارد کمک خواهد کرد. $1 میلیارد؟ $1 میلیارد کمک خواهد کرد و در جهت ساختن نیروهای ملیشه هم اونا حاضرن کمک کنن، هم مالی هم نظامی. و شنیده ایم که ایران هم، شنیده ایم نه، همین مسئولین میگویند به که دیگری در صحبتهای خود که ایران هم تعهد سپرده که سالانه $500 میلیون حکومت کابل کمک خواهد کرد و از لحاظ نظامی هم در کنارش خواهد بود. اما ایران چی؟ فکر میکنین که در مورد ایران و این قضیه است؟ ایران چی نقش خواهد داشت؟ عرض کردم که مسئولین اظهار میکنند که ایران هم اونا را اطمینان داده که سالانه در حدود $500 میلیون در کمک خواهد کرد و از لحاظ نظامی کمک ها مالی خواهد بود، هم از جانب هند هم از جانب ایران. هر دو گفتیم این چیزی است که مسئولین به اعتراف میکنند و به افراد خودم اطمینان میتن که ما با یک خلا مواجه نمیشیم که در میدان ما را تنها بگذاره. اگر امریکا، ناتو و افغانستان را ترک میگه، دوستای دیگری هم داریم که حاضرن در کنار ما بیستن و از ما حمایت کنن. مشکلات محب مشاور شورای امنیت ملی در صحبت‌های خود گفت که ممکن افغانستان به جنگ درونی بره اگر مذاکرات به ناکامی منتهی شود. فکر میکنین که دورنمای یک حالت بد امنیتی هم معتبر است یا نه؟ ما دو بدیل پیش رو داریم. یکی به طور مسالمت آمیز در نتیجه مذاکرات بین الافغانی با توجه به همه واقعیت‌های دردناکی که پیش رو داریم، با احساس مسئولیت با هم بنشینیم و یک راه حل مسالمت آمیزی برای این بحران جستجو کنیم. اقتدار از حکومت فعلی برای یک حکومتی که برای همه قابل قبول باشه، طالبان بپذیرن و اعضای خارج از حکومت هم قبول کنن، برای ملت هم قابل قبول باشه، به انتقال شد. طالبان آتش بس را قبول کنن، انتقال قدرت هم به شکل مسالمت آمیز صورت بگیره، در نتیجه توافق بین همه اطراف مؤثر و تاثیرگذار در قضیه افغانستان. یک راست برای آرمانی، برای که باید افغانایی را انتخاب کنه، بر جنگ اصرار ترک بکنه. در این صورت هم این نظام به حالت خود خواهد ماند. نظام متلاشی نخواهد شد. از متلاشی شدن نظام جلوگیری خواهد شد. نیروهای امنیتی هم به حال خود خواهد ماند
و از تکرار تجربه تلخ و خونین بعد از سقوط حکومت نجیب جلوگیری خواهد شد که دیدین یک اردوی بسیار بزرگ و مجهز که می گفتن رقیب نداره در این منطقه با همه سرمایه‌گذارهای انگفتی که شوروی بری اردو داشت و هزارها کهره و توپ و تانک همه متلاشی شد، از بین رفت. این تجربه باید دوباره تکرار نشه. اگر در نتیجه توافق بین همه اطراف ذی دخل به شمول طالبان، دولت، طالبان، احزاب خارج از دولت، شامل دولت، ما بتانیم به یک توافق معقول برسیم، به یک راه حل معقول افغانی، محض افغانی. و الا بدیل دوم بازی است که کسی گمان کنه که میتونه در جنگ برنده باشه و از طریق جنگ مشکل خود حل کنه. دولت فکر کنه که میتونه حامیان نیرومندتر از امریکا و ناتو پیدا کنه که اینا را کمک کنه و بقایشان در اقتدار تضمین کنه، بر جنگ اصرار داشته باشه. طالب بر جنگ اصرار کنه، هر طرفی که بر جنگ اصرار کنه. بدیل دوم جنگ است و جنگ برنده نداره. جنگ یعنی ویرانی بیشتر افغانستان، جنگ یعنی کشته شدن تعداد بیشتر از افغانستان. جز دستاورد دیگر از جنگ نخواهیم. اون باز برمیگردیم. معمولا تحلیل های سیاسی بر پایه معلومات، شواهد، اسناد و قرائن همه را کنار هم میگذارن، بالاخره یک دورنما ترسیم میشه که چی خواهد شد. 2 هفته به بنبست شما مدعی کمک مالی ایران و هند از حکومت افغانستان هستین که جنگ شده. من مدعی نیستم، شما بر معلومات خود معلومات دارم. و در نهایت یک وضعیت نابسامان هم در درون و هم در بیرون چی را به تصویر میکشه؟ فکر میکنین که امید است برای موفقیت پروسه دوحه یا نه؟ گمان میکنم که ایده در کمینن، خواهان ادامه حالت فعلی کشورند و بر جنگ سرمایه گذاری دارند، برای یک جنگ دیگری آمادگی میگیرند، برای یک جنگ جدیدی بعد از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان برای آمادگی میگیرند و شاید تلاش های هم هسته، شاید تلاش برای ملیشه سازی ها هم هسته. عملا این سلسله آغاز شد. در کجا؟ کمتر ولایت مانده که در اونجا ملیشه سازی نشده باشه، که کارش آغاز نشده باشه یا ترتیبات گرفته نشده باشه یا افراد مشخص نشده باشه یا با کماندانا اطمینان داده نشده باشه که خب تعداد شما میتونید تنظیم کنین و آماده باشین که ما اکمال میکنیم، تجهیز میکنیم. تقریبا در همه ولایت یک طرف بر جنگ اصرار داره، طرف دیگری در دوحه مذاکرات جریان داره. مردم منتظر بودن که به زودی شاید یک دستاورد از مذاکرات دوحه داشته باشه، ولی تا هنوز بی نتیجه مانده. هنوز مذاکرات رسمی که روی اصل اجندای صلح و خاتمه جنگ به صورت بگیره آغاز نشده. در مورد سفر شما یعنی که نباید زیاد هم انتظار داشت که مذاکرات دوحه با همین ترکیب فعلیش، با همین موازی کنونیش یک نتیجه عاجل و مطلوب داشته باشه. قبل از سفر شما به پاکستان، آقای عبدالله به پاکستان رفت و بعدش هند، بعدش ایران، 3 کشوری که تا حد در جنگ افغانستان دخیل هستند و شما به دنبالش با پاکستان رفتین. اما قبل از اینکه بحث پاکستان شما رو باز بکنم، آقای عطا محمد نور رفت به هند، با مقامات بلندپایه هندی دید و قبل از اون مارشال دوستم رفت و قرار معلومات برخی از منابع آقای دوستم به کابل آمده و ممکن است که یک موقف خیلی بلند نظامی در حکومت افغانستان بگیره. فکر میکنین که سفرها گره داشته باشه به این وضعیت یا نه؟ طبیعی است که به این وضعیت ربط داره و امیدوار هستیم همه افغان‌ها، شخصیت‌های تاثیرگذار، احزاب و همه دست به هم بدیم، برای صلح فکر کنیم نه برای جنگ. کافی است قدر خونی که در افغانستان ریخته شده، کافی است 4 دهه جنگ طولانی که ملت ما، کشور ما در این سوخته. از این بیشتر نباید به جنگ فکر کرد، باید بریم به سوی صلح. ما از هر اقدامی که برای صلح صورت میگیره، از هر گامی که برای صلح برداشته میشه، از هر حرفی که برای صلح گفته میشه حمایت میکنیم، تقدیر میکنیم. ولی
تلاش‌های جنگ طلبانه را محکوم میکنه. شما زبان مشترک با حکومت افغانستان ندارین و از پروسه ایجاد شده صلح ناراض هستین. شما به پاکستان سفر کردین و ادعاهای خیلی گسترده نسبت به سفر شما در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافت که این سفر پشت درهای بسته صورت گرفت، در حالی که پاکستانی‌ها میخواین از طریق افراد که نفوذ دارن یک جنگ نیابتی دیگه را در افغانستان رقم بزنن. حالا تفسیر شما از این سفر و مجموعاً ادعاهایی که در ارتباط به سفر شما خواه به هر هدفی که بوده شده چی است؟ و بعد از بیش از 25 سال است که به پاکستان میرم به یک سفر رسمی. یک سفر کوتاه دیگرم در رابطه به دعوت یک اینستیتوت داشتیم که در جمعی از سایر شخصیت‌ها سفر داشتیم. در غیر از این ما در بیش از 25 سال بار اول است که به پاکستان رفتم. قبل از پاکستان سفری به چین داشتم، سفری رسمی با استقبال گرم و با صحبت‌های طولانی هم مفصل با مسئولین. سفری با دو سفرم به ازبکستان داشتم، سفرم به امارات و ترکیه داشتم. آخرین سفرم به پاکستان سفری رسمی. صحبت‌های که ما با مسئولین داشتیم، از رئیس جمهور تا صدر اعظم تا رئیس مجلس سنا و پارلمان، رئیس پارلمان و وزیر خارجه، با شخصیت‌های تاثیرگذار سیاسی، با ژورنالیست‌ها، با جلسات مفصل و بزرگ. انتباهم از پاکستانی است که هم دولت خواهان صلح است در این منطقه و هم سیاستمدارا و ژورنالیست‌ها و ملت در مجموع. ما با این احساس برگشتیم. انتباهم از وضعیت فعلی در پاکستان است که اینا میخوان ممد باشند در جهت تامین صلح. و شما دیدین که اینا پاکستان کمک کرد در مذاکرات بین طالبان و امریکا و یک به یک معاهده توافق صورت گرفت و امضا شد و هر دو هم عملا به تعهدات خود تا هنوز استادند، اعتراض ندارند، راضی و قانعند. امریکا هم از همکاری‌های پاکستان سپاسگزار است و این تقدیر کرد. باور میز که اگر کمک‌های پاکستان نبود، نه مذاکرات طالبان و امریکا ممکن بود و نه مذاکرات طالبان و حکومت کابل. ما از برخی مسئولین هم شنیدیم که در سفرهایی که به پاکستان داشتن گفتن با دست پر برگشتیم. و منظور از سفر آقای عبدالله است؟ منظورم از سفرهای مسئولین است، مشخص نمیم. یعنی که حرفای کسی را نقل نمی کنم، بلکه میگوییم گفتن، تشکر کردن از پاکستان و از اینکه کمک کردن در رابطه با صلح. در مجموع احساس میست که پاکستان فعلا مسائل خود را در صلح در افغانستان و در منطقه جزء و واقعیت امر نیست. جنگ با مپیمانی که به افغانستان مضر بوده و زیانمند، با پاکستان هم صدمه زده. برخی از مشاورین حکومت افغانستان در قبال سفرهای شما واکنش داشتن. حداقل صحبت‌هایی را که پیش رسانه‌ها کردین، حکومت دست نشانده است و نهایتاً بدون حکومت، با وجود حکومت ممکن نیست که ما به صلح برسیم، بلکه گزینه خیلی مطلوب برای آمدن صلح یا شکستاندن بنبست حکومت موقت است. حالا منطقی که پشت سر از استاد است فکر می‌کنید چی است؟ فقط محترم اگر میشه حکومت به نام دیگری خواند جز یک حکومت دست نشانده، مگر میشه اسم دیگری برای گذاشت؟ مگر کدام افغان کدام انسان شریف میتونه حکومت غیر از یک به نام دیگری یاد کنه؟ یک حکومت دست نشانده است. یه حرف در اینجا میگویم و دیروز هم گفتیم، امروز هم میگویم، فردا هم میگویم، در داخل هم میگویم و در خارج هم میگویم. حکومت را امریکا ساخته. امریکا اول افغانستان را اشغال کرده، بعد حکومت را در بن اساس گذاشته و بالاخره این ادامه همون حکومت است که در بن ساختن. این محصول اشغال است و در هیچ شک نیست. این حقیقت باید همه بپذیریم. اگر به حقایق اعتراف نکنیم نمیتونیم به صلح برسیم. ولی ما این حرف زدیم و بازم میگویم. و این که میگوییم که
در موجودیت حکومت صلح ممکن نیست. در این هیچ شکی نیست. طالبان حکومت نمیپذیره. سالها جنگ به خاطر از این بوده که حکومت مردم نمیپذیره. مردم نمیپذیره، ما نمیپذیرفتیم، طالبان نمیپذیرن. و با مو ترتیبی که حکومت کابل حاضر نیست و امارت اسلامی طالبان را قبول کنه. پس راه حل چیست؟ غیر از جنگ مگر بدیل دیگری هست؟ اگر این حکومت حاضر به این نباشه که تعویض شود و اقتدار به شکل مسالمت آمیز به یک حکومت قابل قبول برای همه انتقال بده، مگر غیر از این راه حل دیگری وجود داره؟ حقیقت امری است که این حکومت باید تعویض شود. اما طالبان به گونه رسمی صحبت نکردن. اگر میخوایم به صلح برسیم، اگر میخوایم جنگ خاتمه بیابه، باید اشغال خاتمه بیابه و محصول اشغال هم، ضمائم اشغال هم باید بساطش جمع شود. نباید دو تجربه خونین گذشته تکرار شود که نیروهای اتحاد شوروی افغانستان را ترک گفتن ولی مولود اشغال حکومت نجیب به حال خود ماند و باعث ادامه جنگ شد. این تجربه باید دوباره باید تکرار نشه. اشغال باید به مفهوم واقعی کلمه به طور کلی بساطش جمع شود و این در صورت ممکن است که حکومت هم جای خود به یک حکومت برخواسته از متن مردم، قابل قبول برای ملت ما، قابل قبول برای همه احزاب، طرفهای تاثیرگذار، قابل قبول برای طالبان. مشکل طالبان را باید حل کنیم. طالب این حکومت نمیپذیره. برای ما بگوین راه حل دیگر چیز غیر از جنگ، بدیل مگر وجود داره غیر از اینکه شما هم حکومت نمیپذیرید؟ ما حکومت نمیپذیریم، در حکومت نیستیم. خواستیم بلا قید و شرط حکومت در جهت تامین امنیت کمک کنیم. اما اگر سناریوی تشدید جنگ کابل تهران دهلی به قول شما شکل بگیره، در اون صورت موقف شما چی خواهد بود؟ بر صورت ما تصمیم مناسب را در وضعیتی که پیش می خواهیم گرفت. بی‌طرف نخواهیم ماند، دست بسته نخواهیم ماند و نقش خود را برای حل بحران ایفا خواهیم کرد. در کنار مردم خود می ایستیم، در برابر جنگ طلبان می ایستیم و در کنار کسانی خواهیم بود که خواهان صلحند و خاتمه جنگ. بسیار زیاد تشکر. وضعیت نامطلوب امروز حداقل توهمات را بیشترم گفتم داره، اما نتیجه تاکتیکای طرفهای درگیر پروسه صلح مسیر به کدام سمت میبره؟ جریان هایی که در درون در کابل با حکومت زبان مشترک ندارن نهایتاً چی موقف را میتونن در ارتباط به شکست بنبست دوحه یا بازی کردن یک نقش فعال برای تسریع روند صلح داشته باشن؟ یک وقفه کوتاه میریم زود برگردیم. گیم های آنلاین را با بهترین کیفیت اینترنت تجربه کنید و با استعدادترین جمعیت گیم بازان بپیوندید. الا 3 GB اینترنت را رایگان به دست آورید. برای اشتراک ستاره 477 ستاره 128 ستاره 1 علامت نمبر را دایل کنید. در وبسایت gamekhana.af خود را راجستر نمایید. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. سوله کې خیر دی، نو پر ځای ده چې د زړه له تله ورته نستړي کیدونکې هلې ځلې وکړو. داسې به هم خدای جل جلاله خوشحاله شي او هم دروند اولس د تلپاتې سولې په هیله. کووید 19 یک بیماری انتانی است که عاملان ویروس کرونا می باشد. این ویروس از یک شخص به شخص دیگر زمان انتقال می کند که فرد مصاب به این ویروس در مقابل فرد سالم صحبت، سرفه و یا عطسه کند. قطرات و یا ذرات کوچک زمان شما را مصاب می سازد که با فرد مصاب تماس نزدیک داشته باشید. این قطرات تا فاصله های بیشتر از 1 متر نمی تواند انتقال کند و به زمین می نشیند. به همین دلیل انتقال ویروس از یک شخص به شخص دیگر در صورت تماس نزدیک واقع می شود. زمان حیات این ویروس در زمین تا هنوز مشخص نیست. بنابراین باید سطوح را هر از گاه با مواد ضد عفونی پاک کنید
بخصوص جاهایی را که اشخاص مصاب به کووید 19 در آنجا به سر میبرند. در صورتی که دستتان به جاهایی که ملوث به ویروس باشد تماس کند آلوده می شود. بنابراین باید از تماس دستها با چشمها، بینی و دهان بپرهیزید. هنگام سرفه کردن و یا عطسه زدن دهان و بینیتان را با آرنج و یا دستمال یک بار مصرف بپوشانید. دستمال های استفاده شده را در باطله‌دانی سربسته بیاندازید. مؤثرترین روش جلوگیری از انتشار ویروس کرونا شستن دستها با آب و صابون و یا با مواد حاوی الکل است. این روش ویروس را از دستتان دور می سازد. صحتمند بمانید و از انتشار کووید 19 جلوگیری کنید. ویروس کرونا را جدی بگیریم. توجه این هم قرعه‌کشی نامدار شاندار افغان میسیم. ولی چی گفت؟ شما برنده تلویزیون شده. بشک. رامین چی گفت؟ شما برنده موتورسایکل شده. ما برنده موتورسایکل شدم. احمد چی گفت؟ شما برنده موتور شده. اون موتور مبلغ تعیین شده را در یک هفته مصرف نموده کردیت رایگان به دست آورید و شامل قرعه کشی شوید. برای اشتراک ستاره 255 ستاره 7 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. بیا ښه راغلاست. وضعیت حداقل د خلکو په متونو کې ډېر زیات د اندېښنې وړ دی. هیڅوک احساس دی آرامش نه کوي. هغه ګواښونه چې دننه کېږي په احتمال د یو کورنۍ جګړې او هغه تصویر چې له دوی نه لرو ډېر زیات مطلوبه او هغه آرزو نه چې لومړی م درلوده د سولې په اړوند نه ده. حداقل څه باید وشي نور جریانونه لکه تاسو، لکه ښاغلی کارزی، لکه ښاغلی رباني، هغه څوک چې په دغه لړۍ کې نشته لااقل یو نقش ولوبوئ او تاسو هیله څرګنده کړه پاکستان ته آیا ضرورت شته چې نور هیوادونه د منطقې په کچه یوه مهنګي وکړي او دا مسله لږ ذره سرعت ورکړي ورته ټیلی که نه؟ موږ وغوښتل چې تر ټولو وړاندې چې موږ مذاکراتو کې داخل کیږو باید دې لوري ته یو سیاسي اجماع رامنځته شي. باید موقف توحید شي د واحد نظر سره د یو قوي موقف سره په ګډه مذاکراتو ته داخل شو. وړاندیز مو وکړ چې دلته د تصمیم یو مقتدره مرجع جوړه شي. د سولې بهیر باید د یو لوري په انحصار کې نه وي، مخصوصا د هغه لوري په انحصار کې باید قطعا نه وي چې هغه په جنګ باندې تاکید کوي. دلته باید دغسې یو مرجع جوړه شي چې د سولې په ارتباط وروستی تصمیم هغه ولري ونیسي او څوک د ویتو حق ونه لري. هیئت جوړول، طرح جوړول، خپل خطوط ټاکل، خپل غوښتنې مشخص کول، د طالبانو د غوښتنو په ارتباط وروستی تصمیم نیول، دا ټول باید په همدغه مرجع کې تصویب شي او بیا په ګډه لاړ شو د مذاکراتو ته داخل شو. اما یو لوری چې فقط یو شی غواړي هغه په اقتدار کې پاته کېدل چې په هره به یو قیمت دی، که دا ټول ملک ورانېږي او ټول افغانان وژل کېږي هغو ته ارزښت نه لري. دغه لوری تیار نه شو دې ته چې همدغسې یو مرجع رامنځته شي او موږ دلته د یو سیاسي اجماع شاهد وو. ټول لوري سره کښېني په ګډه چې په دې قضایاو کې مطرح دي اغیز لري، په جنګ کې، په سوله کې، پرون او نن دا باید کښېني او خپل موقف توحید کړي او په ګډه لاړ شو له طالبانو سره مذاکرات. په دې صورت کې څه کېږي؟ دومره وړاندیز مو دا و چې که تاسو دې ته چمتو نه یاستئ چې تصمیم کې در سره څوک شریک تاسو پوهېږئ تصمیم وپوهېږئ ولې راسئ. دا ګوندونه چې تاسو سره نه دي، ستاسو په سیاستونو باندې اعتراض لري، په دولت کې شامل نه دي، د اپوزیسیون په توګه مذاکراتو کې شرکت ته چمتو وي. موقف توحید کوو، په ګډه ځو مذاکراتو ته. ولې هغوی له دې سره توافق ونه کړ. اوس موږ له دې نه پرته موږ هم او نور هغه ګوندونه چې په دې مذاکراتو کې شامل نه دي اعتراض لري، پوهېدل چې دا توافق ته نشي رسېدلی. دلته یو لوری د جنګ په دوام باندې ټینګار کوي.
دا ګوندونه هم له دې نه پرته بل بدیل نه لري مګر دا چې له طالبانو سره بیل مذاکرات پیل کړي که طالبان په خپله وغواړي. تاسو مخکې د طالبانو سره د مذاکراتو خبر کړی وو، همدلته یو بل لوری ده په نوم ډاکټر عبدالله ظاهرا په انفرادي ډول د سولې د عالي شورا کړنلارې او پالیسیانې مخکې وي. آیا دا د اعتماد وړ ده چې کولی شي یا د اقل یو اجماع جوړه کړي د سولې په اړوند چې دا مسؤلیت لري که نه؟ تر اوسه پورې خو دا کار نه دی کړی. صحیح ده. تاسو ورسره لیدلي تر اوسه که نه؟ تر ننه موږ ورسره لیدلي هم نه دي. ولې؟ دا هم نه دی غوښتي چې ورسره وګوري. په هر صورت دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی. زه داسې ګمان کوم چې حتی هغه ګوندونه چې په دې دولت کې شامل هم دي، هغه لوري چې په دې دولت کې شامل هم دي، هغه په دغه پروسې باندې اعتراض لري. قانع او راضي نه دي، شامل نه دي، په تصمیم کې شریک نه دي. فکر کوي چې دلته د یو لوري په انحصار کې ده. حتی مذاکرات چې هلته روان دي، دا کسان چې تللي دي هغوی هم اعتراض لري چې هلته هم دا انحصار شاهد دي. د همدې لپاره تر اوسه پورې هغه نتیجه محتوا کې مسؤلیت د سولې د ډاکټر عبدالله په غاړه ده. ولې تاسو نه غوښتل چې هغه سره وغږېږئ له اقل؟ نو په هر صورت هغه ځینې نورې ستونزې هم لري له حکومت سره، له ارګ سره. دا ستونزې لا حل شوې نه دي. هغوی د حکومت په جوړېدو په پروسې باندې، د اقتدار په ویش باندې، د وزارتونو په ویش باندې سخت مصروف لګیا وو. فرصت یې د نورو کارونو لپاره نه درلودو. او د سولې په ارتباط هم زه فکر کوم چې هغه ډېر هم مستقل نه و چې هغه د خپله یوازې تصمیم ونیسي. تاسو به اورېدلی چې حتی ځینو ارګ میشتو هغوی ته وویل چې د دې نه وروسته نو بس ډېر هغه مه کوه، ته اوس یو دولت مامور یې. تاسو به په یاد چې داسې وینا هم هغه شوه. په هر صورت دا کار نه ده شوی. دلته مواقف نه دي توحید شوي. دلته د مصالحې عالي شورا چې ټولو ته د منلو وړ وي او ټول ځان کې وګوري او حضور ولري، داسې شورا لا تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. او دا بهیر هم چې اوس روان دی، دا د دې مصالحې د عالي شورا په مدیریت لاندې نه دی. تاسو دا مجموعاً ستونزې پاکستانیانو سره شریک کړې، څه د حل لارې وویلې. هغوی په څه کوي له اقل د افغانستان د سولې د سرعت په اړوند؟ موږ له هغو نه غوښتي دي چې د سولې د بهیر صادقانه او په جدي توګه ملاتړ وکړي. څه چې له وسه پوره یې هغه ونه سپموي. او هغوی موږ ته اطمینان راکړی دی چې موږ هر صادقانه تعاون ته په دې ارتباط چمتو یو. کوم ملاتړ پاکستان تاسو باندې ضرور ده اوس په دې مقطع کې؟ تاسو پاکستان ډېر څه کولی شي د سولې په ارتباط تر هغه حده پورې چې پاکستان ته مقدور دی او ممکن دی. موږ له هغو نه د تعاون غوښتنه کړې ده او هغوی هم اطمینان راکړی ده. دلته که موږ خپل مواقف توحید کو نو کولی شو ډېر په اسانۍ له هر هېواد نه وغواړو چې څه وکړي. اما منطقې هېوادونه ډېر تاثیرګذاره دي. لا اقل پاکستان څه باید وکړي تاسو باندې چې یو کار یې کړی دی افغانستان د سولې په اړوند؟ دا اوس د سولې په ارتباط خو ډېر څه کړي دي. ما عرض وکړو چې زموږ له نظره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او بیا یو توافق او په یو معاهدې باندې لاسلیک او د امریکایانو دا تعهد چې خپل پوځونه له افغانستانه باسي او عملاً یې یو شمېر ایستلي او نور باندې هم تعهد ژمن دی او مقرر وایي چې د باقي هم باسو، دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د واقعیت دا موږ د دې حمایت کوو. دا اوس چې کوم مذاکرات پیل شوي دي په دوحه کې، په دې کې هم پاکستان خپله ونډه درلودله. هغوی مرسته کړې چې دغسې مذاکراتو لپاره شرایط برابر شي او تر کومه ځایه پورې چې اغېز درلودو له خپل اغېز نه استفاده کړې ده. دا اوس په افغانانو پورې مربوط ده چې موږ خپل مواقف توحید کو او د واحد نظر سره له هر چا وغواړو چې څه وکړي. بهرنیو هېوادونو له هر یوه نه وغواړو. داسې نه چې دلته موږ مختلف وو. هلته یو محور جوړ شوی د جنګ په دوام باندې ټینګار کوي، بل محور سوله غواړي او موږ هم بس په همدې دواړو محورونو کې سره وویشل. یو لوری د جنګ غوښتونکو خواته ودرېږو او بل لوری سوله غوښتونکو خواته. له دې نه باید ډډه وشو. دې محور کې دوه قدرتمند هېوادونه شته چې تاسو مخکې تفسیر کړل، هند، ایران. که منطقه‌یي اجماع رانشي، لا اقل پاکستان ته ډېره ونډه ورکول طبیعتا د هندیانو حساسیت راپاروي. فکر کوئ چې موږ په کورني توافق باندې سوله راوستی وشو که نه؟
پاکستان ته ونډه ورکول یعنې څه زه نه پوهېږم چې پاکستان موږ هېڅ چاته باید امتیاز ورنکړو. د افغانستان مسله مربوط افغانانو پورې په هېڅ بهرني هېواد پورې مربوطه نه ده. مستقبل د افغانستان باید خپل افغانان وټاکي. دوی باید دا تعیین کړي چې راتلونکی موقت حکومت به څنګه وي او راتلونکی نظام به څنګه وي. د راتلونکي نظام په ارتباط خو زموږ موقف او دریځ دا ده چې په دې ارتباط اصلا باید په بهر کې مذاکرات وشي. د دې بحران د حل په ارتباط موږ وایو چې د بهرنیو له حضور نه پرته، د هغوی له منځګړیتوب نه پرته، د هغوی له مشارکت نه پرته باید افغانان په خپلو منځونو کې کښېني. محض بین الافغاني مذاکراتو د پردیو له مشارکت نه پرته هغوی په خپلو منځونو کې یو توافق ته ورسېږي. نه ایران پښه باید په دې کې داخل کړو، نه د پاکستان او د هند او د امریکا. افغانان باید خپله کښېني او د بحران لپاره د حل لار ولټوي. د موقت حکومت تاسو ډاکټر صاحب د عبدالله صاحب تر اوسه پورې نه یې ناست. ښاغلی غني هغه درد تاسو په نه ده خلاص کړی چې یو ملي ژبه رامنځته کړي، اما تاسو ولاړئ پاکستانیو سره وغږېدئ چې هغوی هڅه وکړي په افغانستان کې سوله راشي. یعنې د منطقي هیوادونو اهمیت د افغانستان د سولې راوړو په اړوند اوس پوښتنه دلته مطرح کیږي چې که دغه محورونه په تقابل کې سره شي، فکر کوئ چې امید د سولې په افغانستان کې شته که ما ته که بل هېواد هم بلنه راکړي د سولې په ارتباط او مطمئن شم چې هغه سوله غواړي نه جنګ، زه هغه هېواد هم سفر کولو ته چمتو یم. ما ته اجالتا فقط اسلام آباد رسمي بلنه راکړې او زه تللی یم. په هر صورت که د دې دواړو لورو ترمنځ د تقابل سیاست مخکې لاړ شي او موږ هم افغانان په دوو ډلو باندې وویشل سو، یو ډله د جنګ غوښتونکو څنګ کې ودرېږي او یو د سوله غوښتونکو، د دې پایلې مثبتې نه دي، عواقب یې ښه نه دی. او د همدې لپاره موږ ټولو ته وایو چې راځئ د سولې لار غوره کړو، صادقانه طور د خپل ملت په څنګ کې ودرېږو، په خپل ولس باندې رحم وکړو او له دې جنګ نه یې وژغورو. او ډېر لار د حل هم همدا ده، مشخص وه. باید دا لوری ومني چې اقتدار باید یو داسې حکومت ته انتقال شي چې ټولو ته د منلو وړ، د بهرنیو توافق نه، د بهرنیو د خوشحالولو نه، هغو ته یو سام ورکول نه، داخلي افغاني لورو ته د منلو وړ حکومت سره دوی دې دا ومني. طالبان دې له اوربند سره توافق وکړي، په دې ترتیب موږ لاړ سو دا جنګ ختم کړو، سوله راشي، اقتدار یو نوی حکومت لاس. د جنگ دوه اساسي عوامل له منځه لاړ شي. د بهرنیو ځواکونو وتل یو عامل و چې منتفي شوی، د منتفي کېدو په حالت کې هغه حکومت چې د بهرنیو ځواکونو په افغانانو باندې تعمیل کړی د جنگ عامل و. دا دوه اساسي عوامل به منتفي شي. زوږ چې کله سوله راغله، جنگ ختم شو، امنیت تامین شي او نوی حکومت و ټولو ته د منلو وړ، افغانان هم بېرته راستانه شي، مهاجرین هم راستانه کېږي. هلته باید موږ د راتلونکي نظام په ارتباط بحث وکړو. دا نظام به څنګه وي؟ نوم به یې څه؟ دولت اسلامي، جمهوری اسلامي، امارت اسلامي، خلافت اسلامي، حکومت اسلامي، څه؟ د نوم په ارتباط هم باید دلته بحث وشي. اساسي قانون هم باید عمل ته مخکې له ډېرې نورې موضوعات شته. تاسو وویل چې طالبانو سره مستقیما ناستې تماسونه پیل کړي مخکې مرکې کې، تاسو ماته وویل، او حکومت سره تر اوسه پورې په یو اشتي پذیره ژبې نه یاستئ سلا شوي. اوس وضعیت ډېر پیچلی دی، تر اوسه پورې پرمختګ په دوحې کې نشته، جګړه ډېره تشدیده شوې ده. لااقل هغه نقش چې تاسو باید ولوبوئ څه به وي؟ تاسو، ښاغلی کرزی، ښاغلی صلاحالدین رباني، درې لوري چې له شورا نه ووتی، یوازې به په رسنیو کې غږیږئ که نه عملي کوم ګام شته چې لااقل دغه بنبست مات شي په دوحې کې، یا دلته د یو اجماع لپاره یو کار باید وشي؟ په هر شکل فایز صاحب، ستاسو په مخ کې خپل ملت ته وایم، تعهد کوم د خدای په نامه چې د هېواد به له دې حالت نه باسو، دا جنګ به ختموو، هېواد کې به سوله راولو، د سولې لپاره به جدي او صادقانه کار کوو، د پردیو د مداخلاتو مخې ته به ودرېږو، د تل په څېر د خپل ملت په څنګ کې به بې تفاوته نه شو پاتې کېدلی، لاس تر زنې نه کښېنو او ټول دې واوري. موږ به خپل مسؤلیت د جنگ خاتمې او د سولې د تامین په ارتباط ادا کوو. څه چې مو له اوسه پرې هغه نه سپمو. غوښتل مو له حکومت سره دلته خپل مواقف توحید کو، په ګډه لاړ سو د سولې په دې بهیر کې شرکت وکړو. دوی ونه منله. نن موږ ځو طالبانو سره مستقل مذاکرات پیل کوو.
مستقل طالبانو سره د افغانستان د بحران په ارتباط بحث کوو. کوم ادرس نه؟ د حزب اسلامي له نه، ادرس. کوم ادرس د طالبانو؟ دوحې، پاکستان، کوم ځای کې؟ طالبان اوس خو یو مجموعه ده، لا د هغوی ترمنځ کوم اختلاف هم نشته، موضوع هم واحد ده او دا هم یو طبیعي خبره ده. یو څوک چې د برلاسي په حالت کې داسې فکر په داخل کې څه اختلافات او نزاکتونه هم وي، هغه دپي، هغه سر نه راوچتوي. دوی اوس په همداسې حالت کې دي، دوی متحد دي، مواقف هم یو ده، دریځ هم یو ده. ځینو انتظار کوو چې مذاکراتو کې دوی شامل شي، د طالبانو سره کوم د امریکا سره توافق وکړي، امکان لري طالبان وشړېږي او په ډلو ډلو باندې ویشل شي. او ځینو خواته وایي چې که سوله وشوله نو د طالبان به د ملت په بټۍ کې ذوب شي. طالبان ویروي چې ګوره سوله مه کوئ، د سولې په نتیجه کې ستاسو له منځه ځئ. په هر صورت طالبان لا تر اوسه پورې متحد دي. موږ ځو له طالبانو سره د یو واحد د تحریک اسلامی طالبان له دوی سره مذاکرات خپل پیل کوو. ځو کتل یاست؟ بله، ځو کتل یاست. ابتدایي مذاکرات شوي، ابتدایي تماسونه هم شوي او توافقات هم شوي. طالبان هم دې ته چمتو دي او تلوسه لري، نه یوازې له موږ سره بلکې له نورو ګوندونو سره هم. او دا یې څرګنده کړې هم ده، پټ یې نه دي پرېښي، په وار وار یې ویلي هم دي چې موږ له نورو ګوندونو سره هم حاضر یو چې مذاکرات. تفسیر د تماس به څه وي؟ غواړو چې مومد د صلح وو. د اوسني بهیر د شنډولو، تضعیفولو، کمزوري کولو لپاره نه، بلکې د دې د تسریع لپاره، د دې د تقویه. اما تاسو مخکې ویل چې یو لوری سوله نه غواړي او د دوحې استازي بس غواړو دا بنبست ختم کړو، دا بنبست ختم کړو. یو څوک باید راوړاندې شي چې دا حالت بدل کړي، دا بنبست ختم کړي او دا مشکلات چې را پیدا شوي دا له مخې لرې. څه نقش به ولوبوي؟ غواړو چې همدا کار موږ وکړو. څه نقش؟ په څه نقش باندې خالق متیار مستقیمه نقش غواړي د افغانستان لوري ولوبوي؟ که دواړه آشتي کوي، کابل او دوحه آشتي کوي تاسو، که دغه امکان نه لري نو څه؟ که ممکن و چې دا لوری امکاني شي او عقل سر ته راسي او په جنګ باندې ټینګار پرېږدي او په اقتدار کې پاتې کېدو لپاره د جنګ دوام ونه غواړي، دا خو به ډېر ښه. او که نشو کېدلی بیا به مجبور موږ بله لار د حل لټوو. بله لار د حله به څه وي؟ که طالبان او نور سیاسي ګوندونه په خپلو منځونو کې توافق وکړي، زه باور لرم چې بیا به څوک د هغوی په وړاندې ودرېدلی نه شي او مقاومت ونه شي کولی په هېڅ صورت. زه ته دا باور هم لرم چې که طالبان او حزب اسلامي یوازې هم دا دواړه هم خپلو منځونو کې یو توافق ته ورسېږي نو شاید له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ نه شي. آیا طالبانو سره د توافق رسېدو لپاره تاسو کوم شرطونه لرئ که نه؟ شرط مو سوله ده، شرط مو خاتمه د جنگ ده، شرط مو د بهرنیو ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه دا هغه شی دی چې طالبان وایي د خپل پیغام بشپړه توګه وتل دي. شرط مو دا ده چې افغانستان کې د ملت د خوښې نظام وي، دلته اسلامي حکومت وي، ازادي، خپلواکي، ملي وحدت، یو قوي مرکزي حکومت چې په ټول افغانستان باندې تسلط لري، امنیت تامین کړی شي، د ولس په خدمت کې د ملت له ارادې نه راوچت شوی، د ملت منبعث حکومت نظام جوړول. دا هغه ادبیات چې طالبان هم کاروي، نو ستاسو د طالبانو ترمنځ کوم اتفاق نشته؟ نو بیا خو معنا دا ده چې موږ ډېر سره نږدې یو، بیا زموږ او د هغوی ترمنځ څه مشکلات نشته. اما ستاسو دواړو تر مقابل کې یو حکومت ده، د سره به څه کوئ؟ دا حکومت باید واقعیتونه ومني او په جنگ باندې له اصرار نه ډډه وکړي او د عقل نه کار واخلي او نور پرېږدي چې د افغانان څو ورځې آرام نفس. که واقعیتونه ونه مني څه به وشي ستاسو؟ بیا به ګورو هماغه وخت به مناسب تصمیم نیسي. آیا نظامي تصمیم به وي د طالبانو تر څنګ د حکومت وړاندې که نه؟ موږ جنګ غوښتونکي نه یو، د جنګ خاتمه غواړو او نور مو د هم جنګ ته نه اړ کوي، د جنګ نه ډډه کوو، سولې باندې ترکیز کوو، د سولې له شعار سره راغلی یو، د دې حکومت سره مصالحه کړې ده او 3.5 کاله خو مو هم بلا قید و شرط د دې حکومت حمایت کوو. زه اوس متاسف یم له دې خپل اشتباه نه.
ما تر نن پورې په دې 2-50 کاله مبارزې کې هیڅ کله هم نه د کوم اشغالګر ملګرتیا کړې ده او نه د اشغالګرانو په لاس د تپل شوي حکومت حمایت مې کړی او نه هم د مفسد او ظالمو پردیپال حکومت مرسته او حمایت کړې ده. 3.5 کاله مو متاسفانه د سولې په هیله او د سولې لپاره له همدغه حکومت نه بلا قید و شرط حمایت وکړ چې متاسف وم. له خدای نه د عفو او مغفرت انتظار لرو. په هر صورت نتیجه یې ورنه کړه. د حکومت دې ته چمتو نه دی چې پخوا کې یو معاصر ملت شمول ځواکمن سیاسي ګوند ومني. منزوي دی ټول ګوندونه ناراضه کړي دي. که طالبان او حزب اسلامي یو شي نو څوک به په مقابل کې ونه درېږي. که د تاسو په اند هغه محور هم چې د جګړې تفسیر که مخکې دا پالیسي یا موضوع ته ادامه ورکړي، تاسو به د طالبانو د نظامي فشار ترڅنګ درېږئ که نه؟ موږ او طالبان به د مستقبل په ارتباط هم غور کوو. هیله مو دا ده چې موږ او طالبان یوازې نه یو، یوازې پاتې نه شو، بلکې نور سیاسي ګوندونه هم ټول په ګډه د بحران د حل لپاره یو معقول او عملي تصمیم له جنګ پرته د جنګ د ختمولو په موخه موږ طالبان او نور سیاسي ګوندان له نور سره مذاکرات روان دي. اصولا هغوی موافق دي له دې سره. د وضعیت دوام به دا احتمال رامنځته کړي چې تاسو له کابل نه ووځئ. ما خو چې کله راغلم کابل ته په ارګ کې مې په غونډه کې ویل چې له دې نه وروسته به مو کابل هم افغانستان هم کوري او هم ګور. له افغانستانه وتل دا منظور مې افغانستان ده، کابل. عرض مې همدا وکړه چې افغانستان ما همداسې ویلي وو په یاده مې او نورو ته مې ویل چې راځئ کورنۍ را انتقال کوئ، نور بهر کې خپلې کورنۍ مه پرېږدئ. ځینو سرونه ټیټ واچولو، سترګې هم ټیټې، دې ته چمتو نه وو کورنۍ چې په بهر کې وو. او ما صادقانه ویل چې باید کورنۍ را انتقال وکړو تر څو یو قوي پیغام ټولو ته ولېږو چې له دې نه وروسته د کابل او د افغانستان پرېښودلو خبر منتفي ده. موږ به دلته یو، همدلته به مرو، یا به افغانستان له دې حالته ژغورو او یا به همدلته مرو. کور او ګور به مو دواړه همدلته. اوس هم د وتلو خبر نه ده، له بحرانه د افغانستان د ایستلو خبر ده. مصمم یو، جدي او له هېڅ قرباني نه په دې تاسو ویل چې د زورواک په وړاندې به ودرېږئ د سولې لپاره. آیا که حکومت زورواک وي او سوله نه غواړي چې تاسو ویل یو محور هم تعریف کړئ، تاسو به د حکومت د بیرغ لاندې دا توان ولرئ چې د مقابل کې د حکومت ودرېږئ؟ د دولت تر بیرغ لاندې او د دولت مقابل کې ودرېدل خو دغسې یو ودرېدل کېدای شي یو سوله ییز او مسالمت آمیزه ودرېدل، لکه چې دا نن یې کوو، دا خو شته. اما عرض مې وکړه چې د جنګ خبره بیله ده. دا هیله مو دا ده چې جنګ اصلا جنګ پای ته ورسېږي، نه دا چې یو نوی جنګ شروع شي. موږ نه غواړو چې یو نوی جنګ کې داخل شو. هیله مو دا ده چې نور دې په موږ باندې نه تحمیلوي او دا د جنګ ناکامه تجربه دې نور بیا نه تکراروي. هېڅوک هم له دې نه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ناټو 1,50,000 فوج سره نتیجه ترلاسه نه کړه. شوروي له 1,20,000 فوج چې دلته وو 1,000,000 یې جنګولي وو. اما تاسو ویل چې که طالبان تاسو یو ځای شي نو بیا څوک نشته چې ودرېږي. هیله مو همدا ده، هیله مو همدا ده چې بیا به څوک ونشته. اوس ما ته چې وضعیت معلومېږي همداسې ده. په هر صورت زه فکر کوم که دا دوه لوري مجبور شي، یوازې دا دوه لوري، هڅه مو دا ده چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې شامل شي، حتی حکومت هم، همدغه حکومت هم په دې. وروستۍ پوښتنه ډېر لنډ وخت هم تمام ده. څومره وخت به د دغه بنبست د ماتولو یا د یو نوي مبهمه یا روښانه وضعیت د تعریف په اړوند ضرورت ولري تاسو باندې؟ دا باید زیات وخت ونه نیسي. موږ باید زر یو نتیجې ته ورسېږو. د دوحې مذاکرات هم باید زر خپل نتایج ورکړي. که دا بنبست په اصطلاح نشه ماتېدلی نو د نور سیاسي ګوندونه باید راوړاندې شي او له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. طالبان هم باید همدې ته ترجیح ورکړي. دوی که دا ټول په خپلو منځونو کې توافق ته ورسېږي، زه ګمان نه کوم چې بیا د دولت وتوانېږي چې ډېر مقابل کې ولري. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان په دې شي حضور شي. مننه تاسو لیدونکو هم چې تېر دمه زموږ خپرونه تعقیب کړه. تر بیا الله پامان.
نغواړم چې نور جنگ وشي، باید دا جنگ ختم شي. خدای پاک ته سوالونه کوو چې سوله راولي، سولې ته خوشحالي کوو. برای دانستن نرخ اسعار به 2222 به تماس شده کلید 16 فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. برای خبر عاجل، اخبار آریانا نیوز، اخبار ورزشی و تکنولوژی به 2222 به تماس شده و کلید 4 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. چه زمانی باید از ماسک استفاده کرد؟ افراد صحتمند تنها زمانی از ماسک استفاده کنند که از بیمار احتمالی کووید 19 مراقبت می کنند. زمانی از ماسک استفاده کنید که سرفه یا عطسه دارید و یا ریزش و زکام هستید. استفاده از ماسک تنها زمان مفید بوده می تواند که دستایتان را بار بار با مایع الکلی پاک کنید و یا با آب و صابون بشویید. اگر از ماسک استفاده می کنید پس باید استفاده درست آن را بدانید و پس از استفاده آن را در زباله‌دانی بیاندازید. قضیه تجاوز افسران بالای یک زن در بزرگراه امام صاحب کندوز تا کنون گفته که نتیجهش معلوم نشده. دولت افغانستان به قضایای خشونت علیه زنها به صورت اختصاصی می‌بیند. توانایی شما بر بررسی رویدادهایی که حامی متهمان است و زورمندان است چگونه است؟ مانند پرونده ادعای فحشا و فساد در ارگ. با قاطعیت می‌خواهیم با این قضایا برخورد کنیم. دوسیای ما داشتیم که حتی 1 ماه، 2 ماه، حتی 3 ماه در سارنوالیا بوده. سخت‌ترین کار تطبیق قانون در یک شرایط ناهموار از لحاظ امنیتی بی‌ثباتی است. بعد از توافق صلح آیا با پرونده های زنان رسیدگی خواهد شد یا همین سارنوالان زن موجود خواهد بود؟ خشونت دوام کنه بنان به او صلح ما نمیتونیم امیدوار باشیم. نیمه خاموش پنجشنبه شب ساعت 8:30 از آریانا نیوز. جنگ ویرانی است و بربادی و سال تمدن است و آبادانی. سال یگانه واژه است که به آن احساس آرامش می‌کنیم.